أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العلي العظيم. سورة زمر په 15 آیات کې الله جل جلاله راته وایي وایي تاسې زما د رحمت څخه مه ناامیده کېږئ. صوبان راته نور څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې چې دغه آیات را نازل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تر دنیا او تر ما پیها چې ماته خوند راکوي دغه آیات دی چې تاسې د الله د رحمت څخه مه ناامیده کېږئ. د الله جل جلاله رحمت ډیر وسع او فراخ دی. الله دې موږ تاسې اهل د رحمت جوړ کړي. اهل د رحمت مؤمنان دي. عبدالله بن عباس راته نسخه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وحشي رضی الله عنه چې قاتل د حمزه رضی الله عنه و یو څوک یې ورواستاوه چې ایمان راوړي اسلام راوړي. وحشي رضی الله عنه مبارک څه ورته وایي څنګه ماته دعوت ته اسلام راکوي او تاسو ښه پوهېږئ چې ما ستاسو فاتح ستاسو مجاهد او ستاسو غازي او ستاسو شجاع او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قریب حمزه وژلی دی. څنګه ماته دعوت راکوي ما د الله سره شرک نیولی دی. څنګه ماته دعوت راکوي خو ما قتلونه کړي دي. ما به څنګه الله وبخښي که زه ایمان راوړم. الله جل جلاله رسول پیغام ورته استی وی الله دوزخ ته بیایی معصیین گناهګاران الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا د سورة الفرقان اویایم آیات دی. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات یبدل الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي الله جل جلاله توبه قبلوي دغه انسانانو چې هغو نافرماني کړې او بیا نیک عمل وکړي د هغو ګناهونه الله جل جلاله په نیکیو باندې وربدلوي وکان الله غفورا رحیما. ورسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وحشي رضی الله عنه حاله واستوه ولهذا شرط شدید دا هم ګران شرط دی ایمان بعد بیا ښه عملونه کول. لا اقدر على هذا زه دا نسم کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک بل آیات ورته واوراوه پیغام یې ورکړی د قاصد په لاس ان الله لا یغفر ان یشرک به الله له کفر ما سوا هر څه بخښي او کفر نه بخښي. وحشي راته مبارک تل ویرېږم ډېر الله به عفو راته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي چې الله دغه آیات نازل کړي دي لا تقنطوا من رحمت الله تاسې د الله د رحمت څخه مه ناامیده کېږئ. وحشي راته مبارک ایمان راوړم ایمان یې راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام وویل یا رسول الله یا رسول الله هغه څه چې وحشي کړي دي موږ هم کړي دي خدای هم په کفر کې وسی ایمان راوړي موږ هم قبل الاسلام ستا سره په مقابل کې جنګېدلو. یا رسول الله دا یوازې د وحشي په حق کې دي چې الله هر څور معافوي او وهي للمسلمین عامه که د ټول مسلمانانو دپاره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څوک دی د ټول مؤمنانو دپاره که الله ته مخکې یو څوک نو الله جل جلاله عظیم ستر ګناهونه بخښي. الله جل جلاله عظیم جرمونه بخښي خو که موږ الله ته مخه کو الله ته ورسو تائبین سو توبه ورباندې وکړو. د انس بن مالک راته مبارک څخه روایت دی وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه مې اورېدلی دي هغه به ویل والذي نفسي بیده په هغه ذات مې قسم چې د محمد صلی الله علیه وسلم روح د ده په قبضه کې دی لو اخطأتم که تاسې ګناهونه وکړي خطاوې وکړي دومره خطاوې وکړي چې د مځکې او د اسمان مابین ډک سي په دې ګناهو باندې ثم استغفرتم الله که بیا تاسو مغفرت وغواړئ د الله جل جلاله څخه لغفر لکم الله به تاسو ته عفو وکړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې په هغه رب قسم وي چې نفس محمد د ده په قبضه کې دی لو لم تخطئوا که چیرې تاسو خطایو ګناهونه نه درڅه کېدلی لجاء الله عز وجل بقوم الله به ستاسو پر ځای بل داسې قوم راوستلی وای هغو به خطایو ګناهونه به ځین کېدل ثم یستغفرون فیغفر لهم دوی به بیا بخښه غوښتې الله به بخښه ورته کړی وای د حدیث مطلب دا نه دی چې تاسو ګناهونه وکړي د حدیث مطلب دا دی چې که ګناهونه درڅه صادر سوي وي خو د ندامت او د پښیمانتیا لاسونه الله ته ونیسه و ربه رامعاف یې که کړي مې دي جرمونه مې کړي دي الله رامعاف یې که په صداقت او په ایمانداري باندې تائب شه توبه وکړه الله جل جلاله ته بخښه کړي دغه رنګه عبدالله بن عباس رضی الله مبارک وایي کفارة الذنب الندامة کفاره د ګناه پښیمانتیا ده او دغه رنګ د حذیفه رضی الله څخه روایت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل دي زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس د ده په قدرت کې دی و جنت ته به یو فاجر ننوځي چې فاجر په دین کې وي احمق وي په جامعه کې بې عقل وي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي جنت ته به الله نه باسي عفه به ورلره وکړي په دې ورځ الله دومره عفه کوي په ورځ قیامت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي شیطان ته امید پیدا شي وایي ګوندې الله موږ ته عفه وکړي خو کافر ته هېڅکله عفه نه کړل کېږي خو عفو سره له ایمانه الله دې مو پر ایمان باندې ورولي دا ګناهونه کول دا د ایمان په زیان دي پر حالت ته ځکندن ایمان ته تاوان رسوي نو راځئ ایمانونه کامل کړو او دغه رنګه د ابوهريره رضی الله عنه څخه روایت دی ورسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي دي ان لله عز وجل عتقاء في كل يوم وليله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي الله جل جلاله په هر ورځ کې او په هر شپه کې انسانان ازادي له اور څخه لكل عبد منهم دعوة مستجابة هر هغه څوک چې الله له اور آزاد کړي د هغه دعا مستجابه ده او دغه رنګه بل روایت راځي انس رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه وایي ویلي دي ان لله في كل يوم الله جل جلاله په هر ورځ کې شپږ لکه انسانان هغه له اور ازادي كلهم قد استوجب النار ټول له دوزخ واجب وي خو الله جل جلاله یې له اور څخه آزاد کړي او دغه رنګه بل روایت کې راځي انس رضی الله عنه مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي چې ان لله په تحقیق سره الله جل جلاله د دنیا په هر ساعت کې شپږ لکه انسانان 600,000 شپږ لکه انسانان هغه له اور څخه ازادوي ټوله مستحق د اور وي خو الله جل جلاله په خپل وسع او فراخ رحمت د فراخ رحمت په وجه باندې له اور څخه ازادوي و دغه رنګه ابوذر رضی الله عنه څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیم سي الله جل جلاله لره الله جل جلاله مو معافي نو الله جل جلاله دي موږ اهل رحمت جوړ کړي او الله دې مکمل مؤمنان جوړ کړي حدیث رقم 10428 متر 10422 صفحه 204 باب نمبر 49 صفحه 204 جلد نمبر 10 مجموع زوائد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته